این سنگ لاجورد است، یکی از سنگ‌های قیمتی افغانستان در سراسر دنیا مشهور است به سنگ لاجورد افغانستان. اوس مهال قیمتي او نیمه قیمتي تیږې نورو هیوادونو ته په ناقانونه لارو نه بلکې په کور دننه د ازادي داوطلبۍ له مخې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. افغانستان به شمار میره که در ولایت بدخشان است. قیمتي تیږو په ارتباط باندې د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خان جان الکوزي له هوریت نیوز سره په خبرو کې وویل اوس مهال د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو د قاچاق مخه نیول شوې او په کور دننه د ازادي داوطلبۍ له مخې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د نوموړي په خبره په پنجشیر، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو د ازادي داوطلبۍ مارکیټونه جوړ شوي چې له دې سره د قاچاق د مخنیوي ترڅنګ په داوطلبۍ کې ملي او نړیوال سوداګر هم ګډون کولی شي. د قیمتي تیږو په ارتباط باندې متاسفانه په دې 20 کاله یا په دې 40 کاله کې کوم سبوتاژ چې وشو هغه مناطق د ډیرو خاصو او زورورو خلکو په لاس کې یا د مافیا په لاس کې چې هلته زمونږ قیمتي تیږې لکه الماسو، زر او پسې یاقوتو، زمرتو، بیروچو او نور پسې هلته پیدا کېدل چې ډیر قیمتي دي. دا به د قاچاق په شکل د اشکالو خصوصا په دغه مرکزي افغانستان، بدخشان، پنجشیر، کاپیسا، کونړ، نورستان، لغمان په دغه ځایونو کې به اکثره راوتلي او دا به یا د پکتیا په بعضو سیمو کې دا به ټولې تللي قاچاق پاکستان ته په مالګو منډۍ کې به د پاکستان په نامه باندې خرڅېدلي او په ډېر ارزانه نرخ. اوس خوشبختانه چې د معدن وزارت د دې دپاره مارکیټونه جوړوي، د دې دپاره مشخص ځایونه جوړ کوي. په پنجشیر کې هم جوړ کړی دی او همدارنګه د کونړ په بر سر کې په پیج کې هم جوړ کړی دی. اوس غواړو چې په اسداباد کې هم جوړ شي، په جلال آباد کې هم جوړ شي او د دې دپاره د پروسس مرکزونه جوړ شي، د دې دپاره لوی لوی ځایونه جوړ شي چې ټول خلک به د خپل کاڼي دلته راوړي، هغه به ثبت و راجستر کوي او بالاخره د هغه ثبت و راجستر نه وروسته به دا بولي تولیږي، دا به داوطلبۍ تولیږي او د دې د داوطلبۍ په نسبت کې به هغه د دولت سهم خپل ورکول کیږي او د تاجر سهم به خپل ورکول کیږي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همین افغان وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په خپل سري ډول د قیمتي تیږو استخراج او ترڅنګ د قاچاق مخنیوی شوی دی. په خبره یې تر دې دمه په پنجشیر ولایت کې د زمرودو د استخراج لپاره 1550 کاري جوازونه ویشل شوي دي. په وینا یې تیر کال د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د پنجشیر زمرود د ازادي داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې شوي دي. اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د غیر قانوني او خپل سریو د غیر قانوني استخراج او خپل سریو کاملا مخاوي ډول شول. پنجشیر ولایت کې د زمرودو د استخراج لپاره جوازونه وویشل شول چې تر اوسه پورې 1550 جوازونه ویشل شوي دي. یوازې په تیر کال کې تقریبا د 3.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت باندې د استخراج شوي زمرود هغه د ازادي او شفافې داوطلبۍ له لارې هغه پلورل شوي دي. او همداراز کونړ او لغمان، ولستان ولایتونو د قیمتي کانو استخراج لپاره هم یو لایحه جوړه شوې ده چې هغوی ته به هم اجازه ورکړل شي او د دې ترڅنګ مو په جلال آباد مرکز کې هم د نیمه قیمتي کانو د پلور لپاره یو مرکز او بازار پرانیستو. امارت اسلامی نامده بودن از قبل شکل قاچاق صادر میشه. اقتصادي شنونکي وایي د قیمتي او نیمه قیمتي تیږو لپاره په کور دننه د خرڅلاو مارکیټونو له جوړولو سره به ملي او نړیوال سوداګر په دغه بازار کې ګډون کوي او ورسره به د یادو قیمتي تیږو د قاچاق مخنیوی هم وشي. در صورتی که از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در کشور از قاچاق جلوگیری صورت میگیره، بدون شک که این میتونه عواید ملی ما را بلند ببره و در پلی از او اگر با ایجاد بازارچه ها به خاطر نمایش و فروش این سنگ های قیمتی و بازاریابی به خاطر فروش ازی به شکل قانونی در داخل کشور بازارچه های ایجاد میشه، بدون شک که میتونه از یک طرف زمین کار و اشتغال به مردم ایجاد بکنه و از طرف دیگه میتونه با فروش از او به شکل قانونی به عواید ملی کشور هم بلند بره. ای که اکنون این موضوع قاچاق نمیشه و ای از سنگ ها به شکل قانونیش در داخل افغانستان استخراج میشه و به شکل قانونی از این به فروش میرسه، مطمئنا به یک ارزش خوبتر به فروش میرسه و این مطمئنا که بالای اقتصاد کشور عزیز ما تاثیر مثبت داره.
هم میتونیم که از جهت قانونی استخراج کردن از این بگوییم که اشتغال زایی صورت میگیره و همچنان به یک ارزش خاص فروخته میشه. قبلا که ادعاها و ای است که قاچاق میشده و مال قاچاق کسی به قیمت خوبتر نمیخره و به شکل غیر قانونی از وطن ما خارج میشده که ارزشش پایینتر بوده. اما اکنون به شکل قانونی اگر به فروش میرسه، چی در داخل کشور و یا خارج از کشور، به یک شکل خوب به قیمت خوب به فروش میرسه که مطمئنا به روند اقتصادی کشور ما ارزش خاص و مهمه داره. په تیر وخت کې د افغانستان قیمتي او نیمه قیمتي تیږې په قاچاق ډول گاونډیو هیوادونو په شمول نورو هیوادونو ته صادرېدلې او له هغه ځایه به د هماغه هیوادونو په نوم نړیوال بازار ته تلې، خو د اسلامي امارت په راتګ سره یا د چاره په ټپه درېدلې او د قیمتي تیږو د قاچاق مخنیوی شوی دی.